ډاکټر صاحب په هغه غزل باندې یو تضمین دی که یو جنت ته هم ځو خو رښتیا خبره دا ده زما لاره جدا ده او د مولا لاره جدا ده. په دې باندې ما نور شعرونه منځ منځ کې لیکلي لکه تشریح مې ولیکلې که یو جنت ته هم ځو خو رښتیا خبره دا ده زما د وطن خاوره هم د دوی د هم زما ده. د هرې بېوسۍ د پېښېدو وجه هم دا ده چې شر د منځه نه وځي زمونږ د هېواده. د کړي دا غیار د پرکټو سره سلا ده زما لاره جدا ده د مولا لاره جدا ده. زاهده په جنت کې به پرانیستې تڼۍ ګرځم په هره دروازه به یې هر لور ته په هر ورځم هر باغ له به یې لوبو لکه خیر وي هر سهار ځم د خدای فضل دی لوی زه هم د خپل امید په غرضم په لاره د ژوندون ښه مستقیم او برابر ځم. زما په دې قصو په دې خبرو څه پروا ده تړلې مې ټول عمر د خوارانو سره ملا ده زما لاره جدا ده او د مولا لاره جدا ده. د چا را سره کار څه و کاوا کې کمې نه وې خو ما چې به څه هم ویل نو ما به د خپل زړه وې چې ستایي جنابان نو قصیدې مې داسې نه وي خوږې وي که ترخې وي بې معیاره که هر څه وي د خپل ولس د ستونزو څو خبرې مې په خوله وي رښتیا خبرې ډکې وي د شر او د فساده رښتیا دي چې دا خپله خوله قلا ده بلا ده زما لاره جدا ده او د مولا لاره جدا ده. اوس کور د جانان هم پکې بګرانه را پیدا کړم په ټولو پښتونخوا کې به خوږې سترګې پچا کړم لطیف او افضل خان به هم ایمل او هم دریا کړم چپاو به په مغولو کړم لار به ترې خطا کړم ماوې د ازادۍ ټپه به پورته یو ځل بیا کړم خو پاتې شومه ډېر ډېر ناامیده نامراده زما د زړه دنیا کړه خدای په داسې رنګ برباده زما لاره جدا ده د مولا لاره جدا ده. مودي وشوي په اور کې دی ولاړ خو چې رقیب دی نو ښه ده که نه دا هم چې لږ دی هم په تعذیب دی لوټلې چې ماله هم وحدت او هم تهذیب دی اجل یې دی نږدې د ورکېدو وخت یې قریب دی هر څوک چې لوی ظلمونه کوي جوړ ورله صلیب دی خدا د خپل عمل سزا ده که جزا ده والله که یخه شوي لا تر اوسه مې پرې خوا ده زما لاره جدا ده او د مولا لاره جدا ده. د آخري بند پوره سمی نه دی کلی خو به هر حال هر ځل یې پوټه ولي هر ځل سمه پرېوځي د بخت دا شیرخطی یې تل په دې تمه پرېوځي چې مینه د خپل قام به یې په زړه سمه پرېوځي چې هر وخت سترګې سرې په اوښکو پورنمه پرېوځي کوي چې اندېښنې کله د دې غمه پرېوځي زیرک دی چې ښکاره ورته روا او ناروا ده د زیار سره حیران یم چې د کمې خولې لوا ده زما لاره جدا ده او د مولا لاره جدا ده. دا زما مطلب دا چې دینه ډېر خلک غلط مطلب لي ډاکټر صاحب دا خبره کوي چې زما او د مولا د جنت د تلو لاره جدا ده زما او د مولا اصلي اصولي مین لاره جدا نه ده د جنت ته د تلو لاره هم جدا ده. په دې کې دا خلک عوام نه پوهېږي نو دې دپاره په دې ما لږه تشریح کړې مهرباني.